بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د پاکستان په کراچۍ کې د اسلامي امارت د جنرال قونسل مولوي عبدالجبار تخاري سره د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر لیدنه. د هیواد تعلیمي سیستم ته د راستنیدونکو کډوالو راجلبول او د حماس او اسرائیلو د لاسوهنې بندول. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د چنګاښ 22مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اسلامي امارت له سر کونسل مولوي عبدالجبار تخاري سره وکتل. د کتنه کې مولوي عبدالکبیر د افغان کډوالو د ستونزو حل برخه کې د افغان ډیپلوماټانو هڅې ستایلي او ویلي دي چې هڅه کوي چې له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د افغان کډوالو هرې ستونزې ته رسیدنه وکړي. د غراض د کتنه کې ښاغلي تخاري ویلي چې د پاکستان د کراچۍ ښار له بندخونو 4500 افغانان راخوشي سوي او د افغانانو پر وړاندې د ناسم چلند پیښې کمې سوي دي. د نوموړي په وینا د افغان کډوالو د ستونزو حل په موخه یاد ښار کې ځانګړې کمیټې رامنځته سوي او پر وخت د هیوادوالو ستونزو ته رسیدنه کړې ده. پوهنې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په پوره ژمنتیا د راستنیدونکو افغان کډوالو د ښوونې او روزنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. په اعلامیه کې راغلي چې راستنه سوي زده کوونکي به د هیواد په ټولو رسمي ښوونځیو، دارالعلومونو، مدرسو او نورو اماراتي او خصوصي تعلیمي بنسټونو کې جذب سي څو له خنډ او ځنډ پرته په اسلامي چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال لوی پاسوال مولا عبدالحق اخوند همکار په ویانا کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر ضد دفتر عملیاتي برخې له رئیس او په افغانستان کې د یاد دفتر له مشر سره لیدلي دي. کورنیو چارو وزارت وایي د کتنې کې ښاغلي همکار له یاد بنسټ څخه غوښتي چې د بدیل کښت او د روږدو کسانو د درملنې حمایي او راټولولو برخو کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. د غرض د کتنې کې د یاد دفتر استازي په یادو برخو کې له افغانستان سره د دوامدار همکاري ډاډ ورکړی دی. په پای کې رویټرز خبري اژانس د دوو باخبره سرچینو له قوله ویلي چې د حماس اسلامي غورځنګ او اسرائیلي یرغلګرو ترمنځ د اوربند خبري اترې له غزې څخه د اشغالګرو د وتلو پر ضد د اختلاف له امله ځنډېدلې دي. یوې فلسطیني سرچینې رویټرز ته ویلي چې حماس د اسرائیلي رژیم هغه وړاندیز سوي نقشه رد کړې چې پر بنسټ د رفح د سویلي سیمو او د شمال او ختیځ یو شمېر برخو په شمول د غزې 40 سلنه د اسرائیلو تر اشغال لاندې پاتې کیږي. سربیره پردې بشري مرستې او د جګړې د پای ته رسولو تضمین هم په مذاکراتو کې اختلافي مسایل ګڼل شوي دي. قدرمنو لیدونکو له بلتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د اروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشیل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.